محترم مفتي صاحب یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې پر قبر باندې ګنبدې جوړول یا بناوې جوړول دا جایز دي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره په کتابو کې راغلی ده د هغو څخه عالمګیري ده، په هغه کې وایي چې بنا چې د کراهیت لري، او په تحتاوي کې بیا وایي ولا يرفع علیه بنا وقیل لا بأس به وهو المختار. تحتاوي دا خبره لیکلې ده. نو اوس عالمګیري هغه خبره کوي چې کراهیت یې بللی دی، او تحتاوی بیا مختار خبره دا بللې ده چې کراهیت نسته پکښې. نو د دې مطلب دا راوځي چې هغه بنا چې د شایست د پاره یې کوي نو هغه بنا کراهیت لري، او هغه بنا چې د باران د پاره، د ګرمۍ د پاره، د باد د پاره نور تکلیفونه چې د دې د پاره چې بنا وکړي، بیا دلته د وظیفو والا خلک راځي وظیفې کوي د داسې خلکو د پاره چې پر قبر باندې بنا وکړي چې ضرورت ورته پروا نه لري، نو هغه د پاره به مکروه نه وي، او هغه چې هغه د تزین د پاره د شایست د پاره هغه مکروه، او دغه چې شایست د پاره نه ده او دغه ضرورتو د پاره دا خبره د تحتاوی 359 صفحه تحتاوی تبع ازهر مصر اوله تبع په دې کې دا خبره راغلی ده. والله اعلم.